بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې اجمل د مجید د ورکېدو له کبله له کلي وتښتېد ترڅو د مجید دوی کورنۍ لاسته ورنشي خو حمید او جمال دا اراده څرګنده کړه چې د مجید دوی قاچاقبر ته به ځانونه هرومرو رسوي بل طرف ته خانی ملک زمان ته دړکه وکړه چې که یې پیسې ورنه کړي نو اسلام او قدوس دوی ته به حال ووایي چې د قدوس په پټي کې پوله چا جوړه کړې وه او څوک د دې کړنې تر شا ولاړ و اوس به واورو چې خانی د اسلم مخکې له کوم رازه پرده پورته کوي څوک یې درغله لږ صبر وکړه څه پوه شوې زه یم اسلم خان ته راووځه لږ کار در سره لرم ښه بس در وځمه څه پوه شوې تاریخ گواه دی چې پیسې د هر چا خوښې دي خو د خاني ورپسې زیړی دی زیړی ستړی مه شې اسلم خانه دلته څه ته ولاړې راځه دننه کور ته یو پیاله چای به وڅښې څه پوه شوې خوار مه شې خو دا ته په خپله خانه یا که بل څوک دی تاریخ گواه دی چې تا خو ما ته کله هم د چایو یا ډوډۍ ست نه دی کړی نن په کومه خوشحالۍ کې یاره بس تیر شه ترې تا ته خپل عزت ګران نه دی موږ دې عزت کوو او ته راپورې رشخند وهې څه پوه شوې رشخند نه وهم ستا د خپلې خولې خبرې وې چې تیر ځل راغلی وم ما درته وویل چې د چایو ډوډۍ ست ولې چاته نه کوې تا وویل چې کور کې څوک نه لرم تاریخ گواه دی چې څوک نشته نو بیا چایو ډوډۍ څوک تیاروي ما خو درته وویل چې په تا خپل خدمت راس نه دی راغلی بس همدلته دې خبره کوه او په مخه ځله خیره څه پوه شوې نه نو اوس په چا باندې چای ډوډۍ هم نه خوري تاریخ گواه دی چې داسې زر بدلیدونکی انسان ما نه ولیدلی هغه متل دی وایي چا بوبو په خپله نو بیا ژړېږي څله هر څه دې په خپله په ځان وکړل ګرځه اوس نه هر نهور او اوس خبره کې که درنه لاړ شم چیرته زما هسې یو چا سره کار دی څه پوه شوې خبره دا ده چې ما پیسې درته راوړي تا واده کړې وه چې د پیسو په بدل کې به پوره حال راته وایي چې قدوس په پټیو کې پوله چا چولې وه تاریخ گواه دی چې دې خبرې ته مې ډېره تلوسه ده تا ول پیسې راکه تر څو باور مې وشي چې زما په زړه دی او که نه بیا به درته پوره خبره کوم څه پوه شوې دا واخله دومره دی چې ستا زړه پرې خوشحاله شي تاریخ گواه دی چې پیسه سالنګونه سوري کولی شي د چا خولې راسپړل خو نو بیا وړه خبره ده ته راکه ډېره خو نه دي خو بیا هم درته حال وایم اخر کلیوال مې او بله دا چې دا لانجه ختمول غواړي کله کله باید انسان ښه کارونه هم وکړي څه پوه شوې عجبه سړی مې ولیدې د پیسو لپاره 2 کسان په لانجه اخته کوي او بیا د همدې پیسو لپاره د هغه د راز پرده پورته کوي او دعوه د ښه سړیتوب کوي تاریخ گواه دی چې تا غوند انسان ډېر کم وي او همداسې کم ښه دي که ډېر شو نو تباهي به وکړي نه پوهېږم چې تا اوس زما صفت وکړه که غیبت چې هر څه دې کړي دي هغې سره زما هېڅ کار نشته زما د پیسو سره کار دی څه پوه شوې ښه نو اوس خو دې پیسې هم واخیستې زړه دې هم ښه خوشحاله شو نفر راته ښایه چې د پولې اچولو نفر څوک دی او د هغه شاته د چا لاس دی تاریخ گواه دی چې په خپل عمر کې دومره هېڅ شي ته هم نه وم انتظار خبره داسې ده چې هغه د پولو اچولو والا زه ومه او ما د ملک زمان په خولې دا کار کړی دی تا ته به اوس غوسه درځي خو له ما سره دې واده کړې چې څه به راته نه وایې څه پوه شوې غوسه مې درته دومره راغلې ده چې څه ووایم خو بس د وعدې مطابق څه ویلی نه شم زما خو له مخکې نه شک و اوس دا دی پوره په یقین بدل شو تاریخ گواه دی چې اسلام په ناروا په چا شک نه دی کړی خو هغه بیا بېله خبره ده چې کله کله ورسره ثبوت نه وي ښه نو اوس خو زه درنه خلاص شوم که نه لا نور کار دې راسره پاتې دی څه پوه شوې ته اوس چېرته رانه خلاصېږي تا کې خو پوره کار دی تاریخ گواه دی چې تا غوندې د کار انسان موږ هېڅ کله له لاسه نه ورکوو ښه نو نور څه کول غواړې حال مې درته وویل کسان مې درته وښودل نور څه پاتې دي څه پوه شوې نور دا پاتې
چې ته به اوس د ملک زمان خلاف شاهدي ورکوي، هغه هم د کلي د مشرانو په مخ کې. تاریخ ګواه دی چې د مشرانو مخ کې ستا ګواهي نه وي نو زما خبره یو شان زپولی هم نه ارزي. په ملک زمان به شاهدي ورکم، خو که دې ماته کوم پلان جوړ کړی و نو بیا خو زه درته معلوم یم چې څنګه منکرېږم او په همدې خبره کې تا څنګه راګیرولی شم. څه پوه شوې؟ نه ته له هغې نه بېغمه شه، تا سره په خپله واده ولاړ یم. زما کار د ملک سره دی. تاریخ ګواه دی چې داسې ملکان هیڅ کله هم د ټولنې په درد نه خوري، باید له مخې لرې شي. رښتیا تا خو هم ځان جوړ کړی، کوم خوا روان یې او که څه؟ او ما خو مخکې هم درته وویل چې زه چیرته روان یم. که تا لږه ناوخته کړی وې نو زه به درنه تلی وم. څه پوه شوې؟ دا د خاني کور هم را ورسېدو. اوس وایه نور به څه ووایو، خو دروازه به ورټکوو چې کور کې شته او که نه. دروازه خو به هلته ورته ټکوي چې د کور دروازې ته یې قلف نه وي پروت. بندې دروازې به نو د څه لپاره ټکوو؟ ای دا به څه کوو؟ دا خو یې د کور دروازې ته غټ قلف پروت دی. نه پوهېږم چې دی به چېرته تللی وي په دا سره غرمه. دې غرمې کې خو خلک کور ته راځي او دی له کوره وتلی دی. دا خو ډېر بد وسو. موږ په دې سره غرمه او ګرمۍ کې ورپسې راغلي وو او دی نشته. اوس به څه کوو جمال خانه؟ څه به کوو؟ بېرته به ځو نو. دې ګرمي کې خو ورته په تمه هم نشو کېناستی او د خانې هم څه معلومات نه کېږي چې څه وخت به راځي. زما زړه کې خو بله خبره تاویږي راتاویږي. بله کومه خبره تاویږي حمید خانه؟ زما خو شک شو چې زما په ورور باندې څه شوي دي او خانه یې پوهېږي چې پوښتنه خو له ده نه هم کېږي، خو بس ځان یې ورک کړ. څه ووایم که خبر وي، ځکه زه خانه یې پېژنم. هغه که سودا پسې وځي نو مجبور دی چې دروازه قلف کړي. ته خو وایې جمال خانه، خو زما زړه ته رنګارنګ وسوسې رالویږي. څه خبره خو شته چې زما د ورور درک نه معلومیږي. خدای به خیر کړي، موږ باید د خیر تمه ولرو. زه خو وایم چې راځه لاړ شو حوزې ته، هلته به د حوزې له امیر سره خبره شریکه کړو. سمه ده لاړ به شو، خو مخکې زه باید دکان ته لاړ شم چې هغه راوړې سودا خو په ځای کړم، ځکه سودا مې راوړې ده او همداسې مې شیندلې پرېښوده او تا سره روان شوم. سمه ده، خو دا خبره همداسې ورو په ورو زنډېږي او دا چې څومره زنډېږي نو زما اندېښنه هغومره زیاتېږي. داسې نشي کېدی چې لومړی حوزې ته لاړ شو او بیا دکان ته لاړ شو. نو دومره وخت خو هم نه اخلي. بله دا چې دومره سودا هم مه کوه، خدای به خیر کړي. زه خو وایم ته هم را سره لاړ شه چې څنګه مې دکان سودا ځای پر ځای کړه بیا به دواړه لاړ شو. سمه ده، نو راځه چې دکان ته زر لاړ شو تر څو هلته زر کار ختم شي او بیا حوزې ته لاړ شو. دا خو د تره بچی په لمانځه مصروفه دی. زه به هم لږ صبر ورته وکم. داسې ښکاري چې سلام اړولو ته لږ وخت پاتې دی. تاریخ ګواه دی چې زموږ خلک کارونه په ځنډ کوي او لمنځونه بیا ډېر داسې زر زر کوي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، نیا او نیکونه مې وبخي، ټول مسلمانان وبخي، آمین. تره بچیه ټولو ته دې دعا وکړه خو موږ ته دې دعا ونه کړه. تاریخ ګواه دی چې خلک خپل دښمن ته هم د هدایت دعا کوي. زه خو دې بیا د تره زوی یم. ما خو ټولو مسلمانانو ته دعا وکړه. اوس که ته مسلمان یې نو پکې راغلی او که په ځان کې دې شک وي نو بیا زه څه نشم ویلی، ته پکې څه وایې؟ شکر دی، ښه سم او پوخ مسلمان یم. تاریخ ګواه دی چې مسلمان یوازې په لمانځه او په اوداسه نه، په کړو وړو په اعمالو پېژندی شي. ښه دا ووایه چې زما څنګ ته بیا څنګه راغلی، کومه د کار خبره دې راوړي او که نه د مخکې په شان یوازې ډوزه ده، ته پکې څه وایې؟ دا ځل خو مې داسې یو خبر درته راوړی چې ته به هم حیران شي. تاریخ ګواه دی چې زما شک او خبرې کله هم غلطې نه وي. ګوره بیا لاپو تپو وتلو یې، د کار خبره وکړه چې زه هم ستړی یم، کور ته تلل غواړم، ته پکې څه وایې؟ خبره داسې ده چې ټول کارونه په خاني او ملک کې دي. خاني ستا په پټي کې پول اچولی او ملک د دې کار لپاره پیسې ورکړي. تاریخ ګواه دی چې ملک ډېر داسې کارونه په پیسو کړي دي او لا یې هم کوي. نو دا خبره خو تا مخکې هم کوله، نوې خبره پکې څه وه؟ زه په دې پوه نه شوم، ته پکې څه وایې؟
دا خبره راته په خپله خاني وکړه. تاریخ ګواه دی چې خانه ډیری وخت دروغ وایي، خو د پیسو په مقابل کې کله هم دروغ نشي ویلی. خانو دا خبره په خپله خاني وکړه چې ما د قدوس په پټي کې پوله اچولې ده. زه څنګه دا ومنم چې خاني دا خپله ومنله؟ څوک لیوني دي چې په ځان ګواهي کوي، ته پکې څه وایې؟ خبره داسې ده د تره بچیه چې خاني ته مې د دې خبرې منلو او په ملک د ګواهي ورکول په بدل کې معافي ورکړې ده. تاریخ ګواه دی چې معافي انسان ته سکون وربخي او په همدې خاطر یې زموږ ملتیا ته زړه ښه کړ. ما خو درته اول هم وویل او اوس بیا هم وایم چې دا ټولې ستا د خولې خبرې دي او ستا د خولې خبرې بې له ثبوته څوک منلو والا دي نه. نو ولې یا موږ ستړي کوې او یا ځان؟ ته پکې څه وایې؟ خو دا ځل نه ځان ستړی کوم او نه هم بل، سیده خبره کوم چې خانه به دا ځل د مشرانو په مخ کې ګواهي ورکوي. تاریخ ګواه دی چې ملک به بیا راڅخه ځان ونه خوځوي. زه سمه ده وبه ګورو چې خانه په ځان او مالک ګواهي ورکوي او که نه. خو زه اوس هم په دې باور یم چې کار په تا او لال ګل کې دی. ته پکې څه وایې؟ زه نور څه نه وایم د تره بچیه، خو د ملک سره به ګورم، داسې سزا به ورکوم چې دی به هم یاد ساتي. تاریخ ګواه دی چې چاته هم دومره غوسه شوی یم نو بیا مې خامخا هغه کس ته سزا ورکړي.